زه به درته وړوکې غوندې غزل ووایم او یو نظم به ته ووایم نو بس په هغې باندې به خبرې راته نو بس دا د صدر سره خو اختیار هم وي که نه چې هڅه کوي نو کولی شي صدر خو مطلب دی چې څه غواړي نو کولی شي ښه جي یو غزل دی وړوکی غوندې چې زما پښتون شاعر بیدار دی زما پښتون شاعر بیدار دی داسې لک څک دی قافیه داسې دی چې محمل ټکی ورسره دی پکې زما پښتون شاعر بیدار دی داسې لک څک دی توره تیاره ده خو اسمان د ستورو ډک پک دی زما پښتون شاعر بیدار دی داسې لک څک دی توره تیاره ده خو اسمان د ستورو ډک پک دی او جانان راغلی شپه یې کړې ده او بیرته تلی جانان راغلی شپه یې کړې ده او بیرته تلی زه خبر نه شوم دا زړه مې داسې ډک پک دی او نه یې لباس خپل دی نه شکل نه یې ژبه خپله نه یې لباس خپل دی نه شکل نه یې ژبه خپله د نوي کل زلمی د خپل اولس نه ورک پرک دی او د دې کسانو خو بیګا په دې جومات کې شپه وه د دې کسانو خو بیګا په دې جومات کې شپه وه په دې قصه کې په مولا صاحب باندې شک مک دی د دې کسانو خو بیګا په دې جومات کې شپه وه په دې قصه کې په مولا صاحب باندې شک مک دی او نور د اوبو په شان نرم دی بې شانه نرم نور د اوبو په شان نرم دی بې شانه نرم په حوصله پښتون د کاڼي غوندې کلک پلک دی او مننه او دا خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلی په ما دا خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلی په ما وی که دا مې په دې املا کې هسې څکمک دی مهرباني دا خو رښتیا د بوډاتوب ورځې راغلی په ما وی که دا مې په دې املا کې هسې څکمک دی یو نظم دی ستاسو دپاره دې نظم نوم دی چغه چغه زموږ د پښتنو دستور دی چې کله ضرورت شي نو یو بل ته خلک چغه کوي چې راشه ما سره مرسته وکړه نو زه تاسو ته چغه وایم ټولو پښتنو ته یو چغه ده پښتو زموږ ژبه زموږ ځان زموږ ژوندون دی پښتو زموږ دستور زموږ تهذیب او تمدن دی پښتو ده چې رڼا رڼا خبرې راته ښایي پښتو ده چې انسان د ترقۍ په لوري بیایي دا ښکلې ښکلې ژبه چې د شاتو نه خوږه ده د ژبو په تاریخ کې پخوانۍ ده او سوچه ده کوټلې ده فراخه ده او ښه په طول پوره ده د علم هرې څانګې ته فراخه یې سینه ده مونږ ټول په دې پوهیږو دا په دې چې پښتانه یو واړه یو که زاړه یو نارینه که زنانه یو پښتو چې د پیړو نه په نړۍ کې د ګویانه پښتو ده چې د خپلو عظمتونو ثناخوانه اشر غوبل جرګه اجرا دنیا ته ما ښودلي اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي اشر غوبل جرګه اجره دنیا ته ما ښودلي د نن جمهوریت له بنیادونه ما ایښلي دا تیږه ننواتې ټولانه زما ایجاد دی دنیا کې چې د هرې یوې ټولنې ژوند پې ښاد دی زما بچي تباه شول په تعلیم د پردو ژبو بچی کله پوهیږي په تفهیم د پردو ژبو پردۍ ژبې دې زده کړي خو دا خپله ترې هېرېږي په دې مې د تعلیم د هوښیاران کله پوهیږي چې ژبه د چا سپکه شي نو قام خو به سپکېږي چې ژبه چا نه ورکه شي نو قام به هم ورکېږي په هر څه ښه پوره ده خو 8 کروړه بچو کې پرته د لا تر اوسه د غټ جهل په تیارو کې زه نن د یو لیکوال په حیث په دې باندې پوهېږم چې بې د دې نه زه د تباهۍ کوهي ته لوېږم یورپ دی امریکا ده که چینیان که جاپانیان دي دا ټول د خپلې ژبې په وزر بره روان دي تر څو چې رسنۍ یعنی میډیا تر څو چې رسنۍ سکول او روزګار کې پښتو نه وي تر هغې به د ژبو په قطار کې پښتو نه وي
اوس بې د لارې تله نه کېږي راشه اوس په لار شه د ژوند په هره څانګه کې پښتونه اوس بیدار شه زه هسې د خپل قام د رهبرانو ته حیران یم د وخت د سیاست د هوښیارانو ته حیران یم پښتو د ټولو مور ده خو دا څه دي نافرمانه په خوله به پښتانه وي خو په زړه کې روګردانه راځئ چې دغه ټولو ته جولۍ وړاندې خوري راځئ چې د پښتو په نوم دوی یو بل ته نږدې کړو راځئ چې دوی د ژبې په عظمت باندې خبر کړو ښکاره د خدمت په حقیقت باندې خبر کړو د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره د زړه په غوږو واورئ زما دا یوه خبره ملاتړ وکئ غیرت وکئ راپاسئ ښه په نره منکر له خپلې موره دا څنګه پښتانه یې په شته مټو بې زوره یې دا څنګه پښتانه یې دا څنګه د دې قام د دې وطن تاسو بچی یې یا زه لیونی شوی یم یا تاسو لیوني یې